بسم الله الرحمن الرحیم. معراج افریدی د پښتون قومي جرګې د ضلع پېښور نماینده. زه چونکې د تحصیل حسنخیل سابقه فار پېښور د حسنخیل کندي قوم اوسېدونکی یم او دا وخت چې کله بېګا د شپې تقریبا 8 بجې خواوشا زموږ په حجرې باندې چې په حسنخیلو کې واقع ده چونه پیل ولیدات خیلو ته یې په دې باندې دوه ډرون اٹیک شوي دي چې و ډرون اٹیک کې چې کوم د مو د حجرې جومات ده د هغې مینار سره ډرون اٹیک شوی ده او لګېدلی ده مینار شاوخوا کې لګېدلی ده. بل چې کوم د حجرې سره د مو اٹیچ کور ده هغه کور کمرې باندې ډرون اٹیک شوی ده چې هغه کیمرامین خالی شي لاندې به هم ښیي ته چې هغې کې چې کوم لاندې هغه شوی ده. نور شکر الحمدلله چونکې دا مو حجره چې کوم ده د تېرو 15 کالو نه غیر آباد ده. مو ټول خاندان په پېښور کې اوسېږو، ټول وروڼه پېښور کې ژوند کوو، خو چونکې دا د کلي حجره ده او دلته کې چې دا غیر آباد ده که تاسو ته کیمرامین وښلی شي لاندې غوله دې ته ښلی شي نو چې دا حجرې برانډه دا ټول هر شی چې کوم دي دا غیر آباده ده. خو هغې باوجود هم د ظالم جابر ریاست د مخه یې ما په حجرې باندې چې کوم دا ډرون اټیک شوی ده دا جومات هم شهید کړی ده، د جومات تقدس هم پامال کړی ده او سره د ما د حجرې تقدس هم پامال کړی ده. لهذا مو ریاست ته دا په سختو ټکو کې غندنه کوم چې که ته د طالب سره جنګ کوي نو تکړه شه ورپسې رڅه په میدان ورسره وجنګېږه. د ما کورونه، د ما حجرې، د ما جوماتونه، د ما هغه د پښتون روایات هغه تقدس مه خرابوه. ته د ما ریاست یې، د ریاست مثال د مور و پلار وي، خو چونکې دلته د ریاست چې کوم د میرنۍ مور د پښتون سره دلته روان کړی ژوند ده نو مو مجبوره کوي دې ته چې مو د دې ریاست د پالیسیو خلاف برپور مزاحمت ته تیاروي لګیا دي. لهذا مو یو ځل بیا هم د ریاست نه دا مطالبه کوو چې په جوماتونو، په حجرو، په کورونو، په سرکاري سکولونو باندې د ډرون اټیک بند کړلی شي. باقي چې تر څو حده پورې د امن خبره ده نو انشاءالله العزیز دا د امن چیغه چې ما را شروع کړې ده په حسنخیل خاورې باندې دا د امن اواز چې کوم ده دا په د یوه ډرون، په د دوو ډرونو، په یوه مارګ باندې نشي بندېدلی. دا اواز دا چیغه به زه وایم تر هغه پورې چې تر څوره پورې د ما په بدن کې روح وي، د ما په بدن کې ساه وي. انشاءالله العزیز د حسنخیل نه د پښتون وطن د امن دپاره به زه هلې ځلې کوم. په دې باندې زه ډارېږم نه. انشاءالله العزیز چې ریاست به دا وګوري، ریاست به دا وګوري چې د نن نه بعد به د ما اواز څومره تیزېږي او انشاءالله العزیز چې موږ په پښتون وطن کې د امن دپاره کومې هلې ځلې روانې کړي دا به زیاتېږي، کمیږي به نه. یوه د ډرون نیم سره مو حوصلې ماتېدی نه شي. انشاءالله العزیز د مو حوصلو ته دغه دوام ورکوي. زموږ ځوانان چمتو دي، زموږ به انشاءالله په حسنخیل خاورې باندې امن راولو. ډېره مننه، مهرباني.